ولسمشر وایي چاته اجازه نه ورکوو چې بیا د افغانستان الوتکې په کباړ کې پر ګاونډیو وپلوري. ولسمشر غني نن سهار د کاپیسا د عمومي امنیتي وضعیت د ارزولو په موخه دې ولایت ته سفر وکړ او هلته یې له سیمه ییزو مسؤلینو، قومي مشرانو او خلکو سره وکتل. ولسمشر غني په امنیتي غونډه کې د وینا پر مهال وویل سوله به راځي، خو د سولې په نوم د هغو ورانکارو هڅو مخه نیول شوې چې غوښتل یې د افغانستان ملي اردو او نظام وپاشي. ولسمشر غني یو وار بیا وویل هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان الوتکې او نظامي تجهیزات د کباړ په نوم په ګاونډیو هیوادونو وپلوري. دغه راز نوموړي وویل په جمهوري نظام کې د طالبانو پر جذب کار روان دی او موقت او سرپرست حکومتونه ځای نه لري. ولسمشر غني ګاونډیو هیوادونو ته د نظامي تجهیزاتو د کباړ دغه موضوع داسې مهال مطرح کوي چې همدا نن په ټولیزو رسنیو کې فعالان د ډاکټر نجیب الله د حکومت پر مهال پر جلال آباد ښار د پاکستاني ملیشو او مجاهدینو د ګډ برید د 21 کلونو پوره کېدو په مناسبت کمپاین پیل کړی دی او پر پاکستان د افغانستان د نظامي تجهیزاتو پلورونکي غندلي دي.